په 1900 بېوزلو او کډوالو کورنیو نغدي او د خوراکي توکو مرسته وویشل شوه. په لغمان کې په 1900 بېوزلو بې وضاحته او کډوالو کورنیو نغدي او د خوراکي توکو مرسته نن د ښاغلي والي صاحب او همدارنګه د اړونده چارواکو له لوري وویشل شوه. په دغه مرستو کې زر بېوزلو کورنیو ته چې د مرکز اړوند وي نږدې 7 میلیونه افغانۍ چې د هرې کورنۍ لپاره 6850 افغانۍ ځانګړې شوي وي تر څو د اړتیا وړ ضروري سامانونه پرې راونیسي. د دې ترڅنګ په قرغیو ولسوالۍ کې په 200 کډوالو کورنیو هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته چې د NRC لوري چمتو شوي وه هغه د اړونده ولسوالۍ د مسؤلینو لوري وویشل شو. د ولایت مقام او د لغمان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو د ریاست په هلو ځلو د افغانستان راتلونکي نسل د مؤسسې په تخنیکي او د خوراک نړیوال سازمان په مالي ملاتړ د مرکز مهترلام د بیلابیلو سیمو په زرو بېوزلو او بې وضاحته کورنیو د 6 میلیونه 855 زره افغانیو نغدي برابره شوې مرسته نن د لغمان والي عبدالجبار نعیمي د ولایتي شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز د کار او ټولنیزو چارو د رئیس او د اړونده مؤسسو د استازو په لاسونو وویشل شوه. په برابر شوې مرسته کې د هرې کورنۍ لپاره 6850 افغانۍ ځانګړې شوې وي څو د ضرورت وړ ژمني توکي پرې راونیسي یا د کورنۍ له وړاندې د ذکر شویو ادارو له لوري سروې شوې وي. د مرستو د ویش پر مهال لغمان والي عبدالجبار نعیمي په خپلو خبرو کې دا د ولایتي ادارې مکلفیت او فرضیه وګڼله چې بېوزلو بېځایه شویو او کډوالو کورنیو ستونزو او غوښتنو ته پر وخت رسیدګي وکړي. زما په توقع دا چې په راتلونکي کې دا ښه مدیریت سي او سم مدیریت سي او په ډېر ښه توګه باندې د دې غریبانو ته دغه خپل حقوق ته ورسېږي. نوموړي د WFP او د افغانستان راتلونکي نسل له ادارو د مننې ترڅنګ د اقتصاد او دغه راز د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو ریاستونو ته لارښوونه وکړه چې دغسې پروسې په راتلونکي کې لا ښې مدیریت او له چارو یې دقیقه څارنه وکړي. بل لور ته د قرغیو ولسوالۍ اړوند د مهاجرینو په 200 راستنو شوو کورنیو هم د NRC موسسې په مالي ملاتړ د خوراکي توکو برابره شوې مرسته د یادې ولسوالۍ د سرپرست محبت الله شیرزاد او د NRC موسسې د استازو په لاسونو وویشل شوه چې یوه بورې اوړه، یوه بشکه غوړي، 15 کیلو دال او مالګه پکې شامل ول.